السلام علیکم ملګرو د کرکټ مینوال ته دوه غټ خبرونه درکوم. پاکستان او افغانستان مینوال ته ډېر معلومات درکوم. عمر ګل او سید مل په اړه باندې نوې خبر راغلی دی، دغه درته شریک کوم. او د هغې نه علاوه د افغانستان چې کوم راتلونکی T20 سیریز دی دغه د چا سره دی او په کومو تاریخونو باندې میچونه دي او په کومه میاشت کې دغه شروع کیږي. دواړه معلومات درته شریک کوم. ویډیو خپله مو ګورئ او مخکې ملګرو سره درو شریک کړئ. راځو ملګرو عمر ګل او سید مل طرف ته چې پاکستان چې کوم نوي چیف سلیکټران مقرر کړي دي، وهاب ریاض او محمد حفیظ، د هغې نه وروستو د پاکستان د بولینګ کوچ چې کوم دي مقرر شوي دي عمر ګل او سید جمل، چې عمر ګل او سید جمل د پاکستان لپاره ډېر په زړه پورې لوبه کړې ده، په زړه پورې میچونه یې ګټلي دي. اوس فی الحال عمر ګل او سید جمل د پاکستان د بالینګ نوی کوچ مقرر شو. د پاکستان او د استرالیا چې کوم سیریز دی را روان د 28 دسمبر نه چې کوم دغه سیریز شروع کیږي، په دغه کې به عمر ګل او سید جمل د پاکستان لپاره پر فرست بالینګ کې او پر سپین بالینګ کې کوچز هغه مهمه فریضه په دغه کې ادا کوي. راځو افغانستان طرف ته چې افغانستان راتلونکی سیریز چې کوم دی هغه د انډیا سره دی. پر روان کال اولنۍ میاشت کې جنوري په میاشت کې دغه میچونه دي. 3 T20 میچونه دي. اولنۍ T20 میچ چې کوم دی هغه په 11 د جنوري باندې دی. دویم T20 میچ چې کوم دی هغه په 14 د جنوري باندې دی. او دریم او اخري T20 میچ چې کوم دی هغه په 19 د جنوري باندې دی. نو دغه میچونه د افغانستان لپاره د هغه سیریز چې کله چې افغانستان او د انډیا ټاکل شوی خو بیا هغه د انډیا منسوخ کو، ویل چې د ورلډ کپ نه وروسته به وکړو. اوس ورلډ کپ دی، موږ به د ون ډے سیریز استرالیا سره دی هغه به وکړو او تاسو هم د ون ډے سیریز وکړئ او دغه 20 سیریز نه به تېر شو. نو د هغې په وجه باندې هغه 20 سیریز نه انډیا ټیم او په افغانستان ټیم تېر شوي او هغه سیریز چې کوم هغه اوس هغه تاریخونه رال او هغه مقرر شو. هغه میچونه د افغانستان لپاره ډېر زیات اهمیت لري په دې وجه باندې چې په 2023 کې چې کوم T20 ورلډ کپ دی د هغې لپاره دغه میچونه د افغانستان لپاره ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې د یو ښه ټیم سره دي، د دنیا یو بهترین ټیم سره دي. T20 میچونه دغه سره ډېره مزه وکړي او افغانستان به په دغه کې یو ډېر څه زده کړي. نو د افغانستان د بریا په هیله باندې دغه ویډیو لایک هم کړئ او شیر هم کړئ چې افغانستان دغه سیریز نه نور ملګري هم خبر شي چې په 11 په 14 او په 15 تاریخ باندې د انډیا سره دغه T20 سیریز دی. نو دغه د کرکټ په اړه باندې تازه معلومات چې تاسو سره شریک کړل د ویډیو کتلو ډېره مننه. د الله په امان.